بیګا چې کومه لوبه وه د سریلانکا او د افغانستان ترمنځ یاره واقعا په دومره لوبو کې چې ما دومره وخت د کرکټ زه تعقیبوم واقعا زه د کرکټ یو د سرسختو مینوالو څخه یم چې همیش چې څومره لوبې وي زه یې تعقیبوم او دغه بیګانې لوبه چې کومه جالبه لوبه وه چې په شروع کې د افغانستان 15 وکټې دومره ژر وکټې لاړې زموږ اوپنران چې بیخي یو په یو کې وسوځېده بل همداسې ورپسې بل هم لاړو او ورپسې چې کوم نبي او عظمت الله عمرزی ودرېدل نو دا نو بیخي آوټسټینډینګ و واقعیت خبره وي نو راځم دا د عظمت الله عمرزی په اړه خبرې کومه نو دغسې استعدادونه موږ په افغانستان کې ډېر زیات لرو خو افسوس خبره دا ده چې هغوی ته که چانس ورکړل شي نو دغه بیچاره ته په څو لوبو کې سر په سر دې ته چانس ورکړل شو نو خپل ځان ثابت کړ یعنی واقعا دا یو ښه پلیر ده واقعا دا یو ښه آلراونډر موږ ورته ویلی شو نو دغه نور آلراونډران هم موږ لرو فرض مثال دا د ګلبدین نایب شو دا نور شول خو هغوی څومره وخت کېږي چې په دې ټیم سره هغوی یو ځای دي تر اوسه پورې هغسې کوم ځان ثابت نه کړ نو ګلبدین نایب فقط 2 لوبو کې ښه چلېدلی زما په یاد باندې چې د افغانستان ټول لوبې ما تعقیب کړي دي شروع نه چې څومره لوبې کېږي ټول ما تعقیب کړي یو د زیمبابوې په خلاف چې ته تر ډېره وخته پورې لکه افغانانو به ورته وایي چې دا زیمبابوې اتل دی او بل دا چې کوم انډیا سره چې T20 میچ و نو هلته یې واقعا ښه لوبه یې وکړه چې کله ښه لوبه کوي څوک هغه که هر څوک وي که هغه که ګلبدین وي که نور لوبغاړي وي باید وستایل شي هلته واقعا ښه لوبه یې وکړله خو دا چې دا ډېر وخت کېږي چې دغه ټیم سره لوبېږي چې څه رقم پرفارمنس چې ورته پکار خو هغسې نه ده کړی خو دا خبره مې د عظمت الله عمرزی پورې وکړله چې دغه بیچاره دا ډېر کم وخت کېږي چې ټیم ته راغلی ده خو استعداد هېڅ کله نه پټېږي واقعا یو زبردسته لوبه یې وکړله او افغانستان دپاره دغسې لوبغاړي موږ ته پکار دي دغسې لوبغاړي افغانستان ټیم ته پکار دي چې کله وکټ زر غورځېږي نو هغه آلراونډران باید دومره قوي اوسېږي چې هغوی هم باید دغسې دیوال غوندې ودرېږي چې واقعا زبردستې منډې وکړلې نن نبي لوبه هم واقعا د ستایلو ده نو د نبي لومړنۍ سیلیزه چې وه هغه د زیمبابوې په خلاف وه داسې د هغه وخت مې دومره دقیق نه یادېږي چې څو کاله مخکې وه نو زیمبابوې په خلاف د هغه وخت کې انضمام الحق د افغانستان کوچ و نو زبردسته لوبه یې وکړله هغه وخت کې هم افغانستان ټیم بیټینګ هغه وخت کې ډېر زیات ښه شوی و خو اوس هم ښه ده ماشاءالله نو انشاءالله نورو راتلونکي لوبو ته به ګورو نو خدای دې وکړي چې داسې هر چا ته حق ورکړل شي چې کوم لوبغاړی ځای جوړیږي هغه ته باید په ټیم کې ځای ورکړل شي چې داسې بیا ځان هم ثابت کړي لکه عظمت عمرزی نو انشاءالله په راتلونکي لوبو کې به ګورو ګډ لک